بچای ها بابا بچای 1500 روپۍ خوراک د چیش 1500 روپۍ درکم شل ورځې مخکې مې 1000 روپۍ نه کېدل هغه تا په چیش خرڅ کړې بچای تا خو 1000 روپۍ ماته راکړي هغه ما خپل ځان له ګولۍ په واسطه 1500 روپۍ راکړه ستا د خور کره ځم اکسیدان به فروټ یو خوږې شی به ور واخلم خالي لاس خوند نه کیسي ورسم بچای او فروټ شی پاخم ورځ زما خور ته معلوم یې ته چې دغه کور ته ناست یې بېروزګاره یې بس دغه یې ورسه بابا دا چشکه بچای دا درخته لګومه بابا دا درخته به په څونه ټیم کې غټه سي بچای دا په 10-12 کاله کې غټیږي دا چې غټه سي دا بیا چشکه بابا بچای دا 10-12 کاله اخی دا د انارو درخته ده دا به 10-12 کاله موږ د دې خیال ساتو د دې به حفاظت کوو دې ته به اوبه ورکوو بیا دا غټیږي موږ ته یې انار راکوي چې اوبه نه کې ور خیال نه وساتې بیا خو انار نه کوي دا اوس مثال اوس کوچنی دی مور او پلار یې راغټوي په ژمي خیال یې هم ساتي د دوبي خیال یې هم ساتي د تعلیم خیال یې هم ساتي تعلیم په وایي سبق په وایي ښه کپړې په اغوندي چې بیا دی غټ سي بیا نو دی شی کوی چې د مور د پلار ده خو دا درخت هم دا رقم ده بابا تا غبم تو انا ډیر خیال ساتلی د ژمي به بچاو کړه د دوبي به بچاو کړه ته غټ سولې پلار ته په شور نه وارلې تا لاندې څه طرح خبرې بابا ته وکړې دغه ورځ دپاره یې راغټ کړی وې ډېر افسوس او فروټ شی پاخم ورځه زما خور ته معلوم یې ته چې دغه کور ته ناست یې بېروزګاره یې بس دغه یې ورسه